بسم الله الرحمن الرحیم. نن درته په دې ویډیو کې ښیم چې څه رقم ته کولی شو په خپل موبایل کې د فیسبوک او واتساپ له اکاونټونو څخه ډبله کاپي واخلو، یعنې ډبل اپلیکیشن استفاده کړو. د دې لپاره راځو سیټینګز یا تنظیمات خلاصوو، لاندې ځو اډوانسد فیچرز یا خصوصیات پیشرفته باندې کلیک کوو. دا مې چې کله کلیک کړل لاندې راته ډل میسنجر ښکارېږي. ډل میسنجر باندې کلیک کوو، لاندنۍ برخه کې ښکاري. په دې کلیک کولو سره به د هر هغه اپلیکیشن لپاره چې کولی شو ډبله کاپي د اپلیکیشن واخلو همغه به راته وښیي. دلته ماته واتساپ او فیسبوک ښودل کېږي. په ښي اړخ کې دوه اپشن دي، په همغو باندې به کلیک وکړو تر څو د دواړو همغه ډبل اپلیکیشن یې راسره فعاله سي. او په دې سره کلیک کولو به لاندې میسج راته ښکاره شي. په انسټال باندې به کلیک وکړم تر څو د واتساپ دویم اپلیکیشن یا د اپلیکیشن دویمه کاپي په موبایل کې راسره فعاله سي. اوس که وګورو اړوند اپشن فعاله سو او په دې سره به زما سره په موبایل کې د واتساپ دویمه کاپي هم پیدا شوې. راځو لاندې د فیسبوک لپاره دویمه کاپي یا اپشن فعاله کوو، انسټال کلیک کوو. په دې سره د فیسبوک هم دویمه کاپي یا اپلیکیشن راسره جوړ شو. اوس راځو ګورئ په خپل موبایل کې به د فیسبوک او واتساپ اړوند کاپیان یې راسره موجوده وي، لکه همدلته د ډبل مسنجر لپاره کاپیان یې راسره شته دي، هماغه د واتساپ او فیسبوک فعاله سوي. اوس راسره راځو خپل هماغه لومړنی فیسبوک هم فعاله ده او واتساپ هم لرم، ورسره خوا کې ډبل دوه کاپیانې د فیسبوک او واتساپ هم موجودې دي.